د ښځې او خاوند ترمنځ شک کول بده پایله او حل لاره. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو، په یو نوې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره د ښځې او خاوند ترمنځ شک کول بده پایله او حل لاره یې څه ده، په دې اړه تاسو ته معلومات درکوم. نو که زموږ چینل کې نوي یاستئ مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ او دا ویډیو تر پایه وګورئ. په اوس وخت کې په ګډ ژوند کې تر ډیره د ناخوالو لوی لامل شک کول دي. د دې عمل ریښه په یو بل باندې باور نه لرل دي. د مثال په توګه کله چې خاوند کور ته ناوخته راشي نو میرمنه په دې فکر کوي چې ګواکې د خاوند ساعت یې له کوره بهر تیرو نو ځکه کور ته ناوخته راغی. دا شک د دې لامل کیږي چې میرمنه د خپل کور ټولې خوښۍ په اوبو لاهو کړي، خپل او د نورو ژوند تریخوي. باور او احترام شک ته ځای نه ورکوي. د خوښ ژوند لپاره دا دوه شیان ډیر مهم دي، اعتماد یا باور او بل احترام دی. که چیرې په ګډ ژوند کې دا موجود نه وي نو ژوند مو تریخوي. تاسو تل هڅه وکړئ چې باور او احترام په خپل ژوند کې د یو سور خط په څیر وګرځوئ او هیڅ چاته د اجازه ورنه کړئ چې له دې خط څخه تیر شي. د شک کولو په وخت کې څه وکړئ؟ هغه میرمنې چې خاوند پرې باور له لاسه ورکوي ورته پکار ده چې له دلیل ویلو ترې تیری شي. صبر دې وکړي. د ځان د بېګناه ثابتولو لپاره که چیرې منطقي دلیل هم ولري نو مه یې وایئ. ممکن دا شک داسې وي چې منطقي دلیل هم اغیزه ونه کړي او لا مو جنجال زیات شي. ښه لاره دا ده چې هر څه وخت ته وسپارئ او د خپلو کړنو له طریقه یې پوه کړئ چې شک یې بې ځایه و. خو که چیرې ستاسو صبر نتیجه ونه کړه، ستونزه په خپل ځای پاتې وه، نو بیا واضح او مستقیمې منطقي خبرې وکړئ. د شک بدې پایلې. داسې سړي هم شته چې تل خپلې میرمنې ته وفاداره وي. د دوی ترمنځ هره اړیکه بې له شکه مخ ته ځي، خو کله کله د میرمنې لخوا پرې شک او بې مینتوب د دې لامل کیږي چې خاوند یې خیانت کولو ته مجبور کړي. د میرمن او خاوند ترمنځ د شک موضوع په اولادونو هم بد اغیزه کوي، ځکه د اولادونو لپاره مور او پلار د یو الګو په څیر وي. کله چې د دوی ترمنځ باور نه وي نو اولادونه یې ترې منفي پیغام اخلي. نو دوستانو دا د شک په اړه معلومات چې تاسو ته مو راټول کړي وو چې ښځه او خاوند پر یو بل شک کوي نو دغسې بدې پایلې لري او ورسره مو حل لاره هم تاسو سره شریکه کړه. نو په دې هیله چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او ګټه به مو ترې اخیستې وي. له نورو همدغسې په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.